امرالله صالح له پاکستان سره د جمهوریت له پټ تړون څخه پرده پورته کړه. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. امرالله صالح له پاکستان سره د جمهوریت له پټ تړون څخه پرده پورته کړه. د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح اعتراف کړی دی چې پاکستان سره یې د طالبانو د له منځه وړلو په سر تړون کړی و چې ډېرې مادې عملي شوي دي. نوموړي زیاتوي، پاکستان ډیورند د رسمي کرښه په توګه غوښتله چې ورسره ومنل شوه او اغزن سیم پرې تیر شو. همدارنګه د افغانستان استخبارات د ISI یوه برخه شوه. د اوبو ورکولو پر سر تړون وشو. نظامیان د روزنې لپاره پاکستان ته لیږدول کېدل. مرکزي اسیا ته بې شرطه لاره ورکړل شوه. هندوستان سره یې اړیکې سستې کړي او د پاکستان ګټې نورې غوښتنې ومنل شوې. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.